د افغانستان وروستي باچا علي حضرت محمد ظاهرشاه د یوه داسې نوي او عصري هیواد په فکر کې وو چې وګړي یې تر یوه بیرغ لاندې یو موټی سي. تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته د افغانستان په ګډون ټوله اسیا د راټوکېدو په حال کې وه. علي حضرت محمد ظاهرشاه خپل هیواد ته د راټوکېدونکې عصري اسیا د زړه په توګه کتل. باچا دلته په 1958 میلادي کال کې افغانستان ته د ورغلي ترکي ولسمشر جلال بایر هرکلی کوي. علي حضرت محمد ظاهرشاه خپل هیواد په ډیر احتیاط سره د بهرنیانو پر مخ پرانیست. په ټول هیواد کې بشپړ امن تامین کړ. په پوځ کې سمون راوست. د افغانستان د آبادۍ لوی پروژې ترسره کړې او د ازادۍ جشن یې دود کړ. دا انګیرنه به اوس ډیره ګرانه وي، خو هغه مهال کابل په خپله مالي زیرمه کې 100 میلیونه ډالره پانګه درلوده. علي حضرت محمد ظاهرشاه پریکړه وکړه چې د هیواد د نورو برخو ترڅنګ د هیواد په جنوب کې ډیره پانګونه وکړي. دلته د هلمند سیند له پراخو دښتونو څخه تیریدی. باچا د مورسن کنوتسن شرکت په مټ چې ټولو ورته MK هم ویل د نوو تجهیزاتو سره بهرني انجینران او کارپوهان په کار وګمارل. په دې اړه د اوبو او برېښنا وزارت پخوانی سلاکار ښاغلی فاروق اعظم نظریه دا پیدا سوه چې باید یو بند جوړ سي د کجکي په منطقه کې سروې وسوه چې دا اوبه ذخیره کړي او دې کانالو په اصطلاح و دې ځمکو ته دایمي اوبه ورسیږي. نو د کجکي د بند نظریه اصلا د فلډ کنټرول د سیلابونو د مخنیوي د آبیارۍ او د انرژي د برق د تولید د دې درو دغه دپاره وه. د دې ویډیویي فلم اخیستونکی ګلین پوسټر هم د MK شرکت د همدغو بهرني کارکوونکو څخه یو و. دی یو انجینر و چې د انجینرۍ د کارونو ترڅنګ د خپل افغان همکار مهتاب الدین په همکارۍ د هلمند د اوبو د دغې سترې پروژې ټولې برخې عکاسي کړې وې چې ډیر جزئیات یې پکې په ډاګه کړي دي. د بندونو د پرانیستلو له شاندارو مراسمو څخه بیا تر نریو کانالونو پورې. د علي حضرت محمد ظاهرشاه د باچاهۍ پر مهال د افغانستان زرین وختونه به د ډیرو امریکایانو په زړه نه وي، خو د ګوتو په شمیر کسان اوس هم ژوندي دي چې هغه وختونه یادوي. موږ افغانستان ته په 1960 کال کې ولاړو. زموږ لور یو کلنه وه. زه تر تاسو د مخه ولاړم چې یو کور پیدا کړم. ما د کندهار نوي نړیوال هوایي ډګر په پروژه کې کار کاوه. انج تر ما 6 میاشتې وروسته کندهار ته راغله. موږ په یو کوچني کور کې ژوند کاوه. نه، هغه دوپلکس کور و. ښه، هغه دوپلکس کور و. یو تشتاب، یو سالون، یو اوږد پخلنځی یې درلود چې په یو کونج کې یو میز او 2 څوکۍ پرتې وې. ګواکې دا زموږ د خوړو کوټه وه، ډېره کوچنۍ.
هو دغه کورونه ډیر کوچني او په منزل باغ کې جوړ شوي وو چې د افغانستان حکومت څو کاله د مخه په 1940 کال کې د MK شرکت ته چې د هلمند درې پروژې لپاره هلته ورغلي وو جوړ کړي وو. د دې خلکو د کار بڼه داسې وه چې عملاً ډاډه او پر ځان تکیه وو. د بیلګې په توګه که د کار په منځ کې تاسو وغواړئ چې 10 ټنه جنریټر له یوه ځایه بل ته ولېږدوئ، نشئ کولی چې فلاني شرکت ته زنګ ووهئ چې جرثقیل یا کرین در واستوي. دا خلک پوهیږي چې څنګه یې ولېږدوي. د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه د بادشاهي پر مهال د هلمند د کجکي بند او د اوبو لګولو د سیستم ترڅنګ د هیواد په جنوب کې بل لوی کار چې ترسره سو هغه د کندهار د هوایي ډګر جوړول و. مارتین وایي چې هغه مهال د کندهار نوی هوایي ډګر د هغه وخت له نوي ټکنالوژي سره سم جوړ شوی و. موږ دغه نوي هوایي ډګر ته د امریکا د متحده ایالاتونو او د پخواني شوروي اتحاد ترمنځ د سړې جګړې د نښې په توګه نه کتل، بلکې دا یو بېساري او نوی فرصت و چې زموږ ګوتو ته راغلی و. موږ د کندهار د هوایي ډګر په جوړولو لګیا وو. د هوایي ډګر تر ځمکې لاندې په ډیر لوړ ظرفیت لوی د تیلو ټانکونه جوړ شوي وو. په الوتکه کې د تیلو د اچولو لپاره خورا پیچلی سیستم جوړ شوی و چې د برېښنا په مټ کنټرولېده. هلته یو میلمستون هم جوړ شوی و چې شاوخوا 100 خونې درلودې. د درملنې یو مرکز هم درلود. په 500 او 60 لسیزو کې چې کله به یوه الوتکه د تیلو اچولو لپاره ودرېده نو ټولې سپرلۍ به ترې راښکته شوې او اړې به وې چې شپه هم هلته تیره کړي تر څو الوتکه د پرواز لپاره چمتو شي. پیلوټ د الوتکې عمله او مسافر به سهار راست. د هوایي ډګر جوړښت داسې و چې په جوړولو کې تر ډیره له سیمه ییزو توکو کار اخیستل کېده. د کندهار ښار شاوخوا ودانۍ ټولې له پخو خښتو څخه جوړې وې. پولاد او یا لرګي پکې نه کارېدل. نو ځکه د کندهار هوایي ډګر هم له خښتو جوړ شوی او ګمبز ډوله ودانیز جوړښت یې درلود چې مخې ته یې کټارې جوړې وې او تر شا یې د ترمینل ودانۍ پرته وه. افغانان د دې ډول ودانیو په جوړولو کې ډیر ماهر ول. روسانو په کابل کې ښکلی هوایي ډګر جوړ کړ. دا زما شخصي نظر دی. نو امریکایانو هم ویل ای وار وکړه، روسانو د کابل هوایي ډګر جوړ کړ، نو موږ هم باید لاس تر زنې کښېننو او یو څه وکړو. نو دوی د کندهار هوایي ډګر جوړ کړ د USAID په مالي مرسته. دغسې نه ده؟ هو دغسې ده. د کندهار هوایي ډګر له جګړو سره سره لا اوس هم پر خپل هغه پخواني حال پاته دی. یو څه موده وړاندې مې دلته په امریکا کې انټرنیټ ته سر ورښکاره کړ چې ګوندې د کندهار د نړیوال هوایي ډګر په اړه څه پیدا کړم. ما وموندل چې له هوایي ډګره لا اوس هم په د افغانستان ملي هوایي شرکتونه یې د کورنیو الوتنو لپاره کاروي او په ظاهره په سیمه کې د ځینو نړیوالو الوتنو لپاره هم ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. لنډه دا چې هوایي ډګر خپل پخوانی برم له لاسه نه دی ورکړی. دوی وایي موږ په افغانستان کې ډیر ښه ژوند درلود او له دغه هیواد څخه ډیرې ښې خاطرې لرو. که فرصت راته برابر سوی وای بیا به مو هم هلته سفر کړی وای. زه به یو وار بیا کندهار ته تللی وای، که 45مه او 80مه لسیزه وای. هو ښایي چې تللی وای. افغانستان کې په بیا ستنېدلو کې کومه ستونزه نه لرم، نه پوهېږم ولې، خو له افغانستان سره مې ډېره مینه لرله. هلته مو ډېر ښه ژوند درلود، په رښتیا چې ډېر ښه او ښکلی ژوند مو درلود.